خو اکثر طریقې دا و چې هغه به ماښام مونځ وی په جهر کوو. اکثر طریقې دا په جهر یعنې کله نه کله به یې سري کوو. جواب ته سوچ کوه. اکثر طریقه د رسول صلی الله علیه وسلم دا و چې ماښام مونځ به لنډ کوو، کله نه کله به یې اوږد کوو. او د کومو چې دا حدیث ته ټوټه یاده کړي که نه، وی رسول الله وسلم معاذ ته وي چې تا پسې شاته بوډاګان ولاړي، په تا پسې شاته بیماران ولاړي، نو تاسو کې چې څوک امامتي کوي نو لنډی کوئ. دا ټوټه یاده کړي بس تکه نه مړه وي د رسول الله وسلم د طریقې نه وي، د سره خبر ده دی. که پوره طریقه د رسول الله وسلم نو دا به کیم راځي. سبا د راشي ماښام منظر دلته د سوره اعراف ویم یو نیمه سپارې چې پته وولایي. د رسول الله وسلم په طریقه عمل کول دا ګران کار دی. نو کله هغه د ماښام د مونځ ګوره اوږد کړی هم دی. ګوره د دې په عکس اکثر طریقې دا و چې د سهار د مونځ به اوږد کوو، خو کله نه کله په د اخرني لنډو صورتونو هم کړی دی. او سهار د مونځ چې دې سره اوږد قرت مناسب هم دی. ولې؟ نه، ملائک را کوزیږي د تلاوت د اورېدو دپاره یوه. دویمه چې خلک ورته راورسي کیدی شي. دریم کیدی شي. بل هغه کم چې مغز دی بلکل هغې له نه ورځي. او هغه دا چې اوږد شي نو که یو سړی په غفلت کې د هغې نه را بیدار شي. او ته منزل رالی سحر منزل او ما شروع کړه قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا، نو خو لا دې ولاړ له زه ترې ووتم. خو چې ښه ښکلی قرت وشي، په خوږ اواز سره وشي، زه د په الله قسم خورم که نه تاسو به دا محسوسه کړي د سحر په دې قرت کې چې د انسان د ایمان څومره ډېرېږي که نه، څه ناشنا مزه وکړي ځکه چې دا هر څه غلي او د دنیا د غوغا او شور لا نه یې شروع شوی. دومره مزه کوي دغه قرت، دغه تلاوت، دغه مونځ. او څنګه به مزه نه کوي؟ الله وایي ان قرآن الفجر کان مشهوده. د سحر د تلاوت اورېدو له ملایک د اسمان نه راکوزېږي. خبره مې دا کوله چې د حدیثونو ټوټې د خپلو خواهشاتو دپاره مه استعمالوئ. لکه بعض وایي که چې تړقې حلال رزق وي ګټل عبادت نه دی. ته ورته یې مانځه راځه لکه مونځ ګوره اسلام دویم رکن دی. ډېره د دې په مقابله کې مو وایو حلال رزق ګټل عبادت نه دی، نو دا مونځ څه شی دی؟ خو رکن دی. او که رزق دې ونه ګټو د لوږې نه مړ شوې هېڅ خبره نه، او چې مونځ دې ونه کړو کافر شوې. نو دلته اوس د دا خبره دا نه چې علمي مسله درته بیانوي، دی د خواهشاتو دپاره یاد کړی. لکه خوارج چې کله علي رضی الله عنه ته مخامخ شو، او د خوارجو په هر دور کې دغه یو چغی چې فیصله صرف د الله ده، حاکمیت د الله ده. دې چغې کې څه شتي؟ څه پکې غلط دي؟ یو سړی دا وایي چې حاکم الله دی، دې کې څه غلط شتي؟ او زموږ عقیده ده حکم د الله دی، دا ځمکه د الله ده، په دې به حکم او قانون هم د الله وي. دې کې څه غلط شتي؟ دا خو زموږ ایمان او عقیده ده. هغوی چې علي رضی الله عنه ته مخامخ شو که نه، نو علي رضی الله عنه ورته وي، هغوی وایي علي رضی الله عنه وایي کافر دی، وایي دی د الله د شریعت مطابق فیصله نه کوي. دا بعض د زموږ د زمانې خوارجو خبره شروع کوي، دوی پلانې او پلانې کافر دویم پلاني ته کافر زوی ته هم صحابه کرامو ته کافر ویلی. نو هغه ورته وي وایي ستاسو مسله څه ده؟ هغه وایي زموږ ایجنډه یوه ده بس، ان الحکم الا لله، نه به چلیږي فیصله مګر د یو الله. دې کې څه شتي؟ اختلاف پکې چا شتي؟ نشته. خو هغه ورته وایي کلمة حق ارید بها باطل، خبره م حق وکړه
ځان پې رسوي باطل ته. خبره هم صحیح ده، خو ځان پې رسوي څه ته؟ باطل ته. نو کله نا کله دا بعض خبره صحیح بیانوي خو دې پې ځان غلط څه ته رسي یا د خواهشاتو تابعدارۍ ته رسي. نو دا خبره صحیح ده چې رسول الله وسلم ماښام مونځ اکثر لنډ کړی دی. خو دا دی چې وایي دی په دې نه وایي چې د پیغمبر تابعدارۍ ته زړه شوی دی، دی ځان د منځه نه زر خلاصول غواړي. ځکه که پوره د تابعدارۍ شوق دی په زړه کې نو بیا ورسره دا حدیث هم یاد که او هغه بل ورسره هم یاد که چې سوره اعراف یې هم ویلی دی. نو دې نه اصل کې دا دې دپاره راوړی دی چې د مازدیګر مونځ چې دی هغه څه دی؟ سري دی. تا که سري ووایي جهري دی که سري دی؟ ما مازدیګر ووایي ماښام مونځ چې دی هغه څه دی؟ جهري دی. ماښام مونځ هغه جهري دی. دا مسله دې دپاره راوړې ده دې دا حدیث. ښه کم سے کم جهر څومره دی؟ دا فایده یې ده کوي کم سے کم جهر چې خوا کې کسې واوري. یعنی دا دې ته فقها وایي ادنى الجهر، یعنی کم سے کم دومره چې خوا کې کسې واوري. او چې امامي نو پکار ده چې اواز یې امام سره دا مناسب دي. لکه رسول صلی الله علیه وسلم ولی بلال رضی الله عنه ته د اذان د ذمهواري ورکړه، اواز یې تیز و. دغه شان امام له پکار دی چې څوک امامتي کوي چې د اواز دروني تیز خلکو ته ورسي او چې ځان سره بنګ بنګ کوي. او زمونږ دا خلک اکثر دلته مې لیدلي دي دویمې جمعې ته چې کله ناکله مخکې شي اواز یې راوځي شاته به دې دا غوږونه سلور کړي یا الله زه اوس په څه طریقه دا تکبیر واورم چې مخکې وروسته تېره شي نو دی به داسې دا به لیکي بیا چې راوځي وایي عربو کې سره دینداري نشته. زاریږه وایي زمونږ دا خلکو نه ستا موږ ته اوس پته ولګېد اواز دې ته راوتو. صرف موږ په نورو پسې خبرې کوو خپل ځای صفت کوو. امام له پکار دی چې د اواز ضروري خلکو ته دا اواز ورسي قرت ورسي دا ادنى الجهر دی. او دا جهر چې دی دا هم سنت طریقه ده او دا فایده ورسره یاده کوي نادره. دا ډېرو ملګرو ته به نه وي معلومه. منفرد چې ځان له مونځ کوي ځان له د ده دپاره مستحب طریقه دا ده چې جهري مونځونه به په جهر سره کوي. او دې مسلې ته موږ په دې نه یو خبر ځکه چې زموږ په ملک کې مولیانو دا مسله راوړې ده او کتابونو رااخیستې ده چې که جهر سره یې مونځ وکړو نو مونځ یې صحیح دی خو سنت طریقه نه ده. او چې سړی پکې سوچ وکړي نو مستحب طریقه دا ده دلایلو په رڼا کې چې په جهر سره دې وشي. که دی یوازې مونځ هم کوي د امام هغه واضح ده ته کور کې ځان له مونځ کوې که نه نو کوم مونځونه چې جهري دي هغه جهري کوه. او ما تاسو ته وایي چې کم سے کم جهر دا دی چې تا سره خوا کې کسې اوري دا نه چې ته ولاړ او لازم به ته د امام په شان اواز وي او قشان قرت وي ته ځان له ولاړې الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم دې ته جهر وایي که نه دا سنت طریقه ده. او ما راته اول نه مې ته وایي چې ډېرو ملګرو ته به دا مسله نه وي معلومه نو دا یاده کوي او نورو ته بیان کوي چې سنت طریقه دا ده چې جهري مونځ به چې ځان له مونځ کوي دی به په جهر سره کوي ځکه چې دا مونځ دی جهري نو فایده څه شوه بیا حکمت پکې څه دی دا اله چې کله دی جومات کې کیدای شي دا حکمت که دی جومات کې او چا مونځ نه کړی به ده پسې به ودرېږي تاسو دا خو ما ته هم پته ده سنت طریقه ده دی وایي سنت طریقه حکمت پکې څه دی بل یعنی یو سړی کور کې ولاړ دی ځان له الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم څه حکمت دی بارک الله فیک توجه به برابري ته سهار راپاڅېدې او جمع د نه شوې ده
موبایل دې په ټیم کړی دی، اراده دې مو او انسان دی کمزوری پاتې شو. د خوب هغه اودس دې په مشکل وکړو او دا چې ناوخته شي په ده خوب ښه زورور شوی او ته بیا لږ قرت په زوره کې الحمدلله رب العالمین الرحمن. ګورې توجه ته څومره برابري، توجه بلکل برابر ده. خوب د نه مو تښتېد، خو جدي چې ولاړې سړي د خوب ورسي.